د شهید ملا اختر محمد منصور نهم تلین نن د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 22مه د افغان جهادي مشر د اسلامي امارت د پخوانی امیر شهید ملا اختر محمد منصور نهم تلین دی. هغه د 2014 کال د مې پر 21مه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په وحشیانه برید کې د بلوچستان په نوشکی سیمه کې شهید شو. ملا اختر محمد منصور د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی و. نوموړی د شوروي یرغل پر مهال د جهاد په لاره کې داخل شو او وروسته د اسلامي امارت د بنسټګرو غړو څخه وګرځید. د مجاهدینو د حکومت پر مهال هغه د هوایي چلند وزیر و. له 2021 زیږدیز کال وروسته چې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ، نوموړي مقاومت ته دوام ورکړ او د اسلامي امارت په رهبرۍ صف کې شامل پاتې شو. الحمدلله محترم امیر المؤمنین اختر محمد منصور رحمه الله مرحوم ډیر یو مدبر او با شخصیت، یو ډیر علمی شخصیت او ډیر سیاست باندې پوه انسانو. په تیر امارت کې الحمدلله ما وخت تیر کړی د قندهار ته تللی ما امیر المؤمنین مجاهد صاحب ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله هغه خو ډیر لوی ولی سړی او د هغه نه وروستو اختر محمد منصور صاحب چې د ملا عمر صاحب وفات شو، د هغه مړینه پټه وساتله او کارونه داسې په تدبیر او په حکمت مخکې ته ویوړل چې ټول عالم او ټول خلک ورته حیران وو. سمت شمال کې دی بندي شوی مو، دارنګې آخر کې د باندې ډرون وشو او دی شهید شو. په اور کې داسې یو سنت یې را ژوندي کړل لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. دغه صحابو د تابعینو د تبع تابعینو په نقش قدم باندې ډیر یو استقامت والا سړی، با تدبیره انسان او ډیر علمی شخصیت او دومره روحانی او دومره سیاسي پوهه چې هغه ته الله ورکړی و چې بیخي مثال نه لري. وروسته له هغې چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله وفات شو، د علماو له لوري ملا اختر محمد منصور امیر وټاکل شو. که څه هم ستر شهید ملا اختر محمد منصور د منصب مشتاق نه و، خو د هغه استعداد د دې باعث شو چې د هېواد ټول مجاهدین ورسره بیعت وکړي. د هغه د مشرۍ پر مهال اسلامي امارت پراخ پرمختګ وکړ، سیاسي او نظامی اړیکې نورې هم منظمې شوې او د امارت تشکیلات لا هم مستحکم شول. امروز به همه امت اسلامی به ویژه برای ملت کشور افغان زمین معلوم است نهمین سال روز شهادت امیر مدبر شهید ملا اختر محمد منصور تقبل الله شهادته رحمه الله تبارک و تعالی است. شهید منصور واقعا یک امیر مدبر، یک امیر با صلاحیت. زمان ملا محمد عمر مرحوم رحمه الله تبارک و تعالی در بستر مریضی بود. شهید منصور رسما و عملا در سطح کشور عزیز قیادت جهاد را به دست گرفته بود، کنترل میکرد. شهید مدبر شهید منصور رحمه الله تبارک و تعالی نهایت با صلاحیت مجاهد، مرد متفکر، مرد مدبر بود که جهان غرب را به زانو در آورد و جهان غرب را به صلح آهسته آهسته برابر کرد و اقتصاد امارت اسلامی را در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان ترقی آورد. اینمی شهید ملا محمد منصور رحمه الله تبارک و تعالی بود. از برکت اینمی شهید مرد صالحشور امروز در سطح افغانستان ما در امنیت زندگی میکنیم. اقتصاد افغانستان الحمدلله خودکفا هست و عموم ملت افغانستان از تمام جوانب کارکرد امارت اسلامی خوشحال هستند و خوشبین هستند. الله سبحانه و تعالی شهید منصور را جنت الفردوس نصیب بفرماید و برای قبرشان یک بوی از جنت نصیب بفرماید. امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور د سولې مخالف نه و، خو د اشغال پر ضد یک کلک دریځ درلود. امریکا چې د مقاومت نشو زغملی، نو د 2014 زیږدیز کال کې د مې په 21مه په هدفي برید کې شهید کړ. جناب امیر المؤمنین صاحب اختر ملا صاحب محمد اختر منصور صاحب نور الله مرقده و مرقد جميع شهدا، نظر به اتفاق تمام علمای افغانستان زمانی که به عنوان امیر المؤمنین ملت افغانستان علمای
سرشناس افغانستان قبل از فتوحات گماریده شد و تمام زعمای امارت اسلامی و تمام علما به این متیقنه، به این باورمنده و همه ایشون حتی سیاسیون امارت اسلامی، همه زعمای امارت اسلامی بارها این حرف تکرار کرده که همچون مولا محمد اختر محمد منصور صاحب نور الله مرقده در بخش سیاست شاید در امارت همچون بی‌نظیر شخصیت بودن و زمانی که مولا صاحب مبارک به صفت امیرالمومنین گماریده میشه، بعد از مولا عمر صاحب نور الله مرقده یگانه کاری پیشبرد امارت اسلامی، تقویت امارت اسلامی چشمدیدی بسیار زیادی را در زمان مولا صاحب اختر محمد منصور صاحب داشت و فعلا هم که امارت اسلامی الحمدلله به پای اکمال رسیدن الحمدلله و از خدمات سیاسی اون شخصیت بودن. د ټول خدمتونه موږ ته معلوم دي چې الحمدلله دا یوازینی همدا خبره چې یعنی چې د په ډرون باندې دی وینې وویشتل سو او وسوځېدل سو او دا یعنی د ده د قربانیو ټوله نتیجه ده. یعنی مخکې یعنی د دې چې یعنی نور شهدا او قرباني ورکړي دي او دا د دې غټه قرباني وه. الحمدلله د موږ د داسې امیرونو دا برکت دی چې موږ په دې نظام کې بس وینې داخلي په اسلامي نظام کې نو الله تعالی دې د دوی ټوله قرباني او تکلیفونه زحمتونه خپل په دربار کې وتقبل او منظور وګرځوي. شهید مولا اختر محمد منصور نه یوازې نظامی او سیاسی رهبر و بلکې یو متحد، پوه او زړور مجاهد و. د هغه شهادت د اسلامي امارت لپاره یو لوی تاوان و، خو نوموړي په خپل ژوند کې دا وښوده چې مشري یوازې منصب نه بلکې قربانۍ او ریاضت هم غواړي.